یو قصه درتا کوما دا عبرت رب ورکړی دی قرآن تا ډیر ذات دا نازل دی په نبی آخر زمانہ منګ راوړی دی په دی قرآن ایمانا د دې هر یو خبره حقیقت دا هم لوی معجزه دا پاک حضرت دا تر قیامت به محفوظ وي دا قرآن فرمایلی دی الله غنی سبحانا یا تر قیامت با محفوظ وی دا قرآن فرمایلی دی اللہ غنی سبحان دی که سوک ردو بدل نشی کولی نسوک دا سے حیاتو نشی لیکلے قرآن عظیم شانا کلام دے دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا پا حضرت یا قرآن عظیم شانا کلام دے دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا پا حضرت اس رازم خپلی خبری دا قربان ما تا وکش شروع کن در تا بیان راوی وائی چی پتیر زمانہ کی دی تیر شوی او بادشاہ غامودا کی پنام مامون رشید دغا بادشاہ سلطنت ورلور کڑی پکلاو خکارو نادنی کے بگی کوالا کال بکال بے عالمان راٹول والا میں فلخ کلی بے کجول عظیم شانا تلاوت بپکی وشود قرآن هم باوکڑا عالمانو تقریرونا پا بیل بیل انداز بے وکڑ بیانونا هم پکی بخوش آوازنات خوانانو ما شہور دا لاقی بشایرانو ادیبان و فلسفیان دا هاغ وقت هم بناستو دا بادشاہ سرا بدخت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا پازرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا پازرت دا مجلس بادشاہ جوڑولو ډیر د خوال دا چرته مزا خبره وم د بل ببل دا محفل چې کلا شلو با تمام درا ټول بپکی هاغ کړل کسانا کچا کړي ناخوانی که خو بیان انام ور بکو بادشاہ غزمانا زمانہ بدغا ڈول تیری دولا را شکین اس خبر بش بخبلا قرآن عظیم شانا کلام دے دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا پا حضرت ویو رد بادشاہ جوڑ کڑی دا محفل راټول شوی بکی واړه پر دی خپل ناس امام شافعی بکی د علم غربو
هم امام محمد امام ظفر و داس نور دا زمانی لوی عالمانا اورا جمع دا یو بل قدردانا پروگرام خلقی دلیو برابر دیکھ راغ دا بہر یو مسافر قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت یا چٹے ورکو سکٹری تاغانا ورتوائز قبل غوالم بیانا سکٹری مامون رشید تاوے حالا دی محفل تا یو سڑی راغ فی الحالا اجازت غواړي چې وکړم بیانا ستاسو مخکې څو خبرې د قرآن بادشاہ ورکو اجازت د څو خبرو بیا بزی بخبلا لار مسافرو یا چې کوم وخت شروع کړه په بیان هاغه ناس محفل واړه کو حیران داس داس مسائل را بحق دا قرآن نئی دا ناس خلق خبر کر قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت بادشاہ دیر شنو خوشحال پدی کارا ورته ویل تیراغل دکم خارا سدینم دی او سیگ کم دیار کی دا خو من سر ملگری شو بلار کی راشا اس چه در لدر کمائی ناما تا حیران که دغه ناس خلق تمام یا بزان سر قاضی دی مقرر کما دا قضا لنگے بتا تا در بسر کم قرآن عظیم شانا او کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت یا مسافر وی قاضی نشم جوڑی دالی نزستان سی نام شم قبل والی بادشاہ ویل ما کبوی بدی خبرا سنگ ناخلی نام مسافرا تلائق دا شاباسی اولوی نامی مولانا سبت صاحب دا لول مقامی اس بوائی ورطال دا مسافر کڑی مامون رشید بادشاہ بی خبارا اس بوائی ورطال دا مسافر کڑی مامون رشید بادشاہ بی خبارا او بادشاہ نیم مسلمان دا غام راز دی یہودی ما بدیو کباورا قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا غست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا
ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت وی زما استالا رجدا دا او تا مسلمان ز یهودی تر اوس یاما او بادشاوی داس ویسائی صاحبا یهودی سنگا دا قرآن علم کبینا سمرو خیار قابل سڑی او سر علم جن تیار کی تیروینا روڑ ایمان چی مسلمان شی شتا پا اسلام کی روح را دیر دیر عزتونا سڑی وینا روڑم ایمان او زدا مدونا پٹی او شخص لڑکی لراما یا بادشاہوی سوالات بیان کا ما سرناز دا عالمان حل کبینا یا سڑوی بل چاہتے نوائیما او چی شک مل رشی مانا غبخ روڑا ما مسافر لاڑو تو بگارنو بیا یسو کرات وایا حالنا قرآن عظیم شانا کلام دے دا سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دے دا سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت لاڑو مسافر بخبل لارا مدا ډیره منس کې وشوه برخورداره مدا ډیره منس کې تیره شوه یارانو بادشاہ بیا محفل جوړ کړي هغه شانو اتفاق به برابر هغه انسان کو د پخوا پشان بیا ور مخ کې ځان کو چې بیان شروع کولو کې د آزاد د شهادت کلمه ویلا اولا قرآن عظیم شان کلام دی د سبحان ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت قرآن عظیم شان کلام دی د سبحان ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت حمد ہوئی د الله غنی سبحانا هم درود په محمد آخر زمانہ اوس به بیا شروع کوي خوږی خبري د قرآن نبرو باسی ملغلری دا زل بیا زبردست کړو تقریر هاغه کیږي چې سلیکوي په تقدیر هم میرانی هغه ناس واړه کسان کړل مسائل چې ناشنا بیان کړل بادشاہ ناز دے هم محفل کی عالمان دی وزیران کا جرنیلان کا عام کسان دی بادشاہ رو غختو ملما غا زمانا د بخوا بشانے وکڑو تی پرسانا قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شان کلام دی دا سبحان ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت ورتوائی تا حغا پرس گنیگی تا خویل چیز نیم مسلمان تا خو ماتوی بادشاہ ز یہودیم ز شکمن یم لان روڑم ایمانا سڑی ویل شک میں ختم شو صاحبانو کڑو نصیب رات ایمان غنی سبحانا قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا
کلام دې سبحان ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دې په حضرت بچاوي څنګه وشو دا سکار حقیقت باندې بمنکړي خبردار دې سړی وی شک می دی کې و صاحبہ د قرآن درته کیسه کوم عجایبا ما بویل چې د دې هغه قرآن چې نازلو په نبی اخر زمانه کنا دا خلق جوړ کړی دی د زانا دی خبره کې مشکو قدر دانا قرآن عظیم شان کلام دی د سبحان ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت قرآن عظیم شان کلام دی د سبحان ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت سامعانو قصه دلته کې خوږیږي د قرآن سره ملامی نزیاتیږي مسافر وی بادشاہ ز خوشنوی سما د خستا لیکلو ډیر صفت مکیږي ز چلال مرا واغستو تورات خلکل می پکې وک کمو زیات د سرو سپینو اوب ورکړل ما دیتا یو مړو د یهود عبادت خانې تا هل تناستو یو عالم د یهودیانو ورسری غټ مجموعه دا کسانو ما ور مخ کې دا کتاب په احترام کو پس دا هغه می شروع داس کلام کو ورتویل می دا تورات می دی لکلی هم دی رسم بنقش لخل خل قرآن عظیم شان کلام دی د سبحان ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت قرآن عظیم شان کلام دی د سبحان ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت ورته ویل می دا تورات می دی لکلی هم دی رسم پہ نقش نخ کلی خکلی دا خرسوم کسو کے خرا کڑکی مت خوش نویسم دا زماد مہارت یهودیانو دا یو بل ناغستلو خوب مینا دا بایی کتلو دیر خوشحال شو زما پا دغا کار دا تورات چی کتلو وار ببارا مالی راکو قیمت سا چی می غختل دیر خوشحالوم چی ما ورطا کتل ما ویل چی دیر قمقل یهودیان دی دغا وار پا غلطا لاربان دی دغا دل دا یهودیانو طول باطل دی چی منی ایسو کمقل دی جاہل دی نو دغا دل دا یهودیانو طول باطل دی چی منی ایسو کمقل دی جاہل دی قرآن عظیم شان کلام دی دا سبحان ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شان کلام دی دا سبحان ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت لالم داس میل جلگلو تیارا دیر د ځان پکې و میکړو کارا آیتونه مس زیات سمت بار کړل قیمتی نقشو نگار میں پہ انبار کړل او باور میں کلا سپینو او دسرونو بیا می یوړو یو ګرځي تپرورونو هل تناستو پادری د عیسایانو دا کتاب میں ورلور کو سامعانو
اغو هم شو ډیر خوشاله پدې کار یو د بل اغستلو ور بوار ډیر صفت بگی کو د دې لیکلو ټول خوشاله و انجیل بیستایلو ما ویل دا خرڅوم که خریدار یې که زما قیمت غختلو تا تیار یې نو هغو وی منګل تاله دا سودا کړو ستا د خولې غوښتې قیمت به دراتا کو قرآن عظیم شانه کلام دل سبحانه ذمه یې دا اخیستې پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت قرآن عظیم شانه کلام دی د سبحانه ذمه یې دا اخیستې پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت او تا لیکلی دی جیل ډیر مزیدار اے صاحب استالا سن مشخوار شو محبوچی سایان دی باغلاتا دوی تا نشتلا صحیح کتاب سپاتا دا کم قلبی پیسم نا پوئیگی ہمیشہ خلدوی دوزخ کے بس وزیگی بیرتر عالم مارا واغست قرآن کڑو کمی زیادی شروع میں آغشانا قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت بیرتر عالم مارا واغست قرآن کلو کمی زیادی شروع می آغشانا آیاتنا می سلرک پاہو نرا سدزان می یوزیک برابر او می کلو بکی دیر زیاد ردو بدل دا می خیالو چی بس کی گی دا زل دا آیات میں پا قرآن کی ولی دلی پاک اللہ دی پکی دا سی فرماگلی پتحقیق سر نازل میں کو قرآن حفاظت میں دا دی باغستو پزانا قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا آغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا ذمہ دا آغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت معلومولو میں بس دغا حقیقت سن قرآن با امانت وی در قیامت سورتنا آیاتنا میت کم کو بیا پخبلی تجربی سر می سم کو دا پخوا پشان میں نقش نگارنا دس روز پینو میں بیوکڑ کمالنا اور روان شما ویل داور لولاما اس دروغ رختیا دا دی معلوم وما یو میڑو یو مدرسی تہاغانا پکی ناستو عالمان و طالبانا یو میڑو یو مدرسی تہاغانا پکی ناستو عالمان و طالبان کلور مخ کی دا کتاب میں بیزات شم خبر بدا قرآن بفضلات قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دی پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دی دا سبحانا
ذمہ دا اغیست پاک اللہ دا حفاظت نازل پا حضرت اللہ وی ما دی نازل کاری دا دی قرآن با حفاظتم زکواما اللہ دیر دوی دی دوی شان دی کشان دی وسمر قرآن لئی برکڑی عزتونا پدی قرآن عمل پکار دی وهم یہ پکار دی شپا ورد تلاوتونا ودا مومنانو لشفا دا شفا دا وهم دا اللہ دلوری دا دی رحمتونا یسوک محبت چی دا قرآن کری وروز معاشر کی شفاعت بگی کبینا او مینا چال قرآن اکڑا وی حقی بندہ سر اللہ مینا کبینا یا قرآن لخد عظیم کتاب دی یوی تر قیامت بلدی بڑا حکمونا او خیس شروع کا تو بگارنو مخکسو شوراتو آیا حالنا قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغیست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغیست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت دی علم تمی ویلی چی قربانا دا قرآن میں دی لکلی پا خشانا دیر زیادہ میں پدی کڑی خواری خرسو ما کسوکرا کی مزدوری مولانا صاحب کتاب واغستو زمانا زان خبر کا بادشاہ اس دی بیانا قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغیست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت قرآن عظیم شان کلام دل سبحانا ذمہ دا اغیست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت واقع ناستو یو طالب آغا زمانا ورلے ورکوے داو گورا قرآن نو چی یو سو پانی طالب لٹوالی راغ لمخت زما غلط لکلے دا زان لکل کڑی دی ظالم دی من خوبی لگنی دا سوکلوی عالم دی نو بل طالب کتاب واغستو دلاسا پاکتلو یہ شروع قسم دلاسا قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغیست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت ہو غوی دے کفلان کی نشت صورت دیو بلنا اغیستلوی پا حبت ما چی سغلتی واکڑی پا قرآن کی ہاغا واڑا اخکارا کا پا یو آن کی زیرانو ما چی دوی تا ورکتل دوی هم ما تا داغو سینا تاوی دل ما ویل کئی راو رسید لاس اس بکار میں پا منٹونو کی خلاص اوخل میں بلد وما حسن شو ویلی دوی دوالو مشوری رات کولے او دا طالبانو مسکی گیر شما یقا ویل دا دوی نبا میں حسو خلاصوینا او دا طالبانو مسکی گیر شما و گیر شما یخدے میں ملشی سب ما سرکوینا او دا طالبانو مسکی گیر شما
سامان می اړوینا او د طالبانو مسک گیر شم وی گیر شم وی بس خبره به ځان تخلاص ما او د طالبانو مسک گیر شم وی په ما د یارشنی خلی راغلی دینا او د طالبانو مسک گیر شم زگیر شم په قرآن کې څنګه کړي و بدلونا او د طالبانو مسک گیر شم او وسبام ملکړي ورته زروای محلونا او د طالبانو مسک گیر شم وی گیر شم او توبه کو باسمدوی می معاف کوینا قرآن عظیم شان کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا حضرت قرآن عظیم شان کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا حضرت دادا مرگ یارا پا ماچ شولتیرا طالبان را نبلاړو گیر چاپیرا لاس جوړه مکړ تسلیم مکړ رضانا مولانا سید د شروع مکړ بیانا ورتویل می دا په قسم دی لیکالی اس کا وما در تواړه قصې خپالي مولانا تامی بیان کټول حالات مالک لی و انجیل میں تورات نبی پیشو یہودیان عیسایان دیدا دواړه په غلط لار روان نو دغه واړه دی باطل بدی خبر شما شکر دا چې د تیارو نه را بهر شم قرآن عظیم شان کلام دی د سبحانا ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت قرآن عظیم شان کلام دی د سبحانا ذمہ دا اغست پاک الله د حفاظت نازل دی په حضرت شاه بزر کا کلمه راتا بیان اے صاحب هم دا اوس راوړم ایمان نو دین قبلوم د محمد رسول الله نو دا خلوی فضل بماو کو الله نو ماته وی لا اله الا الله هم منی با محمد رسول الله نو شک ملری شو بادشاہ مسلمان شما ذا بسچا زمنن کے دا قرآن شما و قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت زمن مادا اللہ وحدانیت را نصیب کا کلمہ دا شہادت ذالک الکتاب میں بھی سبق فرمائی لی دی رب دی کی نشت شک دا بے شکا دش دا شک شبین پاک دی خبری سرا اس میں اتفاق دے دا قصوا پبارکی دا قرآن مطلبنا بات واخلی عاقلانا دا دی ذکر اوچت کڑی پاک اللہ دی
دا قرآن خو پر اختیا کلام الله دے قرآن عظیم شانا کلام دے دا سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دے دا سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دے پا حضرت دا خستوا کی آمادا وریدالی زان سره مزړ کی پټا وساتالی پاشغارو کی مکړه درتا بیان سخستا قصه بخلی د قران کسو غواړي حوالای ورکوام د ادریس شیخ سے بیان پی اوروا زمون شیخ دی رب ورکړي ډیر عزت دی ډیر د فصاحت او بلاغت دی دعاګانې ورته غواړو د الله نه خدای دا سور چنر نکړي زمانہ ورسرا لرم پزړ کی محبت شیخ ادریس صاحب د بمنګل خدای رحمت تو بګار سنا ډیر درب وایا هم ناتونو کی د خلی نبی ستایا خدای آخر خادم دی با ایمان کا او شفاعت دی خدای نصیب لخوک جانان کا قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا حضرت قرآن عظیم شانا کلام دل سبحانا ذمہ دا اغست پاک اللہ دا حفاظت نازل دا حضرت